کوزې کړم له کوټه چې کېوتم په جال، زر یې را پخپو کړې پنسیری بیړۍ کوټوال. د خوشحال خان خټک په دې کلام کې چې دا هم د متفرقاتو برخه ده، د هغه د گرفتارۍ واقعه ده، هغه څنګه گرفتاره شوی و او ولې گرفتاره شوی دا ذکر هغه دا کړی دی. او د دې کلام عنوان او سرخط نشته، خو دې په سر کې لیکلي دي ترکیب بند ذوالقافیتین. دا یو ادبي اصطلاح ده د کلام د ترکیب یا د تنظیم په هکله باندې. په دې به بیا چېرته بحث وکړو چې ذوالقافیتین څه ته وایي، ترکیب بند څه شی دی. خو اول دا کلام درته وایم او په دې کې چې کوم مشکل ټکي دي د هغې تشریح درته کوم. د دې کلام شروع کېږي د سحر د پاسېدو نه یا د خوب نه. د سحر نه یې کیسه شروع کړې ده او تر خپلې ګرفتارۍ پورې کیسه کړې ده. څه چل پکې وشو هغه پکې ویلی دی. وایي څه د بدو خوب و چې مې ولیدو سحر، څه د بدو خوب و چې مې ولیدو سحر، سترګې مې رڼې کړې ناقرار شم په بستر، پاسېدم له کټه لکه خوږ شي د چا سر، پاسېدم له کټه لکه خوږ شي د چا سر، هسې شان اوتر شم نه مې لیر لیده نه ور. لیر مطلب لار. لاړم تر مبرزه هسې راغلم اوتر. مبرز چورچاڼۍ ده د لامبلو یا د اودس ماتې ځای دی. مبرز هم ورته وایي، کم د چې نن سبا باتروم وایي یا ورته ټټۍ هم وایي خلک، دا مبرز دی. لاړم تر مبرزه هسې راغلم اوتر، غسل مې په ځای کړ په سنت د پیغمبر. یعنی غسل مې وکړو ځان مې تازه کړ. یعنی مبرز معنی پکې هسې د غسل په ټکي سره واضح کېږي هم. درس خلک اوده وو، واړو خوب کوو خر خر، بېغمه اوده وو. خر خر مطلب دا دی چې څه چې ته مونږ سنیزینګ وایو یا خراټې وایو یا په خوب کې او نمریو د پوزې اوازونه دي. درس خلک اوده وو، واړه خوب کوو خر خر، هېڅوک خبر نه وو. اشرف خان مې کړ خبر، اشرف خان مې راویښ کړ خپل زوی. هر چې نصیحت و لکه بویه د پدر، د پلار رخوانه چې کوم نصیحت ورته کېده. ما په کتابت ورته ادا کړ مختصر مې ورته قصه وکړله. جوړ شم پېښور ته چې روا مې خست جمدر، جوړ شم پېښور ته چې روا مې خست جمدر، ونګل سر بنازه په دوه ځایه مقرر. جمدر وسله ده. د خوشحال خان خټک توري نوم جمدر و یا د خنجر نوم جمدر و، دا مشهور دی. نو وی جوړ شم پېښور ته چې روا مې خست جمدر. جمدر یې روا غسانې تیار کړ. ورځ به د جمعې رجال الغیب و برابر. رجال سړی او دا د رجل د سړو جمع ده. غیب و سړي نه و، څوک نه ښکارېدل. ورځ به د جمعې رجال الغیب و برابر، تله مغرب رویه و په دا ما نه کړ نظر. مغرب په لوت روان وم، خو دا ماته لار معلومه وه، دا څه مشکل کار نه و پېښور ته تګ زما لپاره. او څوک به وجار باسي مبرم حکم د داور. دوه ټکي دي په دې کې، تفصیل به درته وایم. څوک به وجار باسي مبرم حکم د داور، ډېر دې فراست لري هنر ګنجو لښکر. نو اوس داور څوک دی او مبرم څه شی دی؟ مبرم معنا نه بدلېدونکی امر، سکوت امر، فیصله، مضبوطه خبره مبرم معنا لري. نو دی وایي چې څوک به وجار باسي مبرم حکم د داور، یعنی داسې فیصله چې هغه داور کړې وي. داور څوک دی؟ داور چې دی دا حاکم دی، عادل دی، منصف دی. یعنی د عدالت له خوا نه دته امر راغلی او کوم ته چې نن سبا موږ نوټس وایو. جج نوټس ورولېږه، قاضي حکم ورولېږه چې عدالت ته حاضر شه. او دا عدالت څوک دی، قاضي څوک دی، د هغه سره څوک دی. یعنی دا اګنور کول، د دې نه سترګې پټول ځکه ممکن نه دي چې دا سړی چې دی د ده سره ډېر فراست دی، وخت ورسره ډېر دی، هنر دی ورسره، ګنج دی ورسره، لښکر دی ورسره. یعنی ته ترې نشي خلاصېدی، خامخا به ورته چې امر د ده وکړي ځکه چې هغه ډېر طاقتور دی. نو دی وایي چې لاړم تر مسجده لمونځ مې وکړ پګتر. لاړم تر مسجده لمونځ مې وکړ پګتر، او سور شم په سیلۍ نور مې واچوه په لیر، نور مې واچوه په لیر. لاړم تر مسجده لمونځ مې وکړ پګتر، لوند سر
په لامده سره مې لا وچ سره مې لا وچ شوی نه و چې موز مې وکړو زر زر او سور شوم په سیلۍ پر روان شوم نور مې واچو په لاره مې نظر واچو هسې په هوا تلم لکه باد درومي سر سواد سره دی هسې په هوا تلم لکه باد درومي سر د هوا چې او تاسو وخت کېدی دا سیلۍ چې کله د بوټي نه تمبېږي یا د غر نه تمبېږي یا د کاڼي نه تمبېږي نو سر اواز راځي موږ ورته واڼې هم بادو نو په هغه ټایم کې مو اواز راځي نو داسې تیز روان دا قلم چې لیکل کوي د پین دا سر چې لیکل کوي نو دی نه هم د سر اواز راځي نو دا سواد دی سواد که ما سم دی ویلې د سواد سره لیکل شوی نو معنی دا ده چې دا اواز چې دی او ګوښې تنها تلمه په نوخار وخوت نور یعنی سهار چې دی روانېده او یوازې روانو نو دغه ټایم کې نور هم راوخته ډېر وختي روان شو نو لا دوپهر چې مې ځای شو پېښور د نوخار نه دی په اس باندې تر پېښوره تر غرمې ورسېد دلته ورته دوپهر ویلي دي دوپهر تاسو زه فکر کوم چې په نورو ژبو کې هم شته دی فارسۍ کې شاید په ترکۍ ژبه کې یا په پاکستان چې کوم ژبه ویل کېږي اردو پای کې هم شته دی غرمه نو دی وایي چې دې نه اندازه ولګوو چې څومره تیز تللی دی خوشحال خان خټک له سرای نوخاره سرای اکوړي نه تر پېښوره پورې یعنی په ګاډۍ خو اوس په نیمه ګنټه کې رسي تاسو معلومه ده چې موټر یې دي زر رسي خو په اس باندې دی دومره تللی دی لکه د هوا رفتار یې کړی دی واقعي ذکر یې وخت یاد کړی دی چې سهار نور راوخت په نوخار په اکوړي سرای اکوړي کې نو د پېښور چې د عدالت قاضي دربار و هغې ته دوپهر ورسېد غرمه ورسېد نو دی وایي چې نه و لا دوپهر چې مې ځای شو بلکې دوپهر نه هم مخکې تللی دی د غرمې نه هم مخکې تللی دی چې مې ځای شو پېښور واستوه مغل ته ما هغه ساعت نفر یو سړی مې مغل ته واستوه د مغلو دربار ته چې خوشحال خان خټک راغی او ومې وې دا یم راغلم ستا په خط ستا په خاطر دا دی ستا په خط باندې ستا په امر باندې ځان مې راورسوه کوم ساعت حاضر شم په ما کومه لرې چر ستا دربار ته څه وخت حاضر شم څه کار را باندې لرې چاره چر کار نو کوم ساعت حاضر شم په ما کومه لرې چر دا ځواب یې راغی چې راتله دي و بهتر ښه ده چې رالې ګانده په دیوان دې راښکاره کړه خپل پیکر ګانده په دیوال دې راښکاره کړه خپل پیکر یعنی ګانده پرون مو خبر در لګلی او نن راغلی ګانده مطلب سبا معنا راتلونکې ورځ نو یعنی پرون مو خط در ولېږه نن دا دې حاضر شوې ګانده په دیوان خاص ټکې به تاسو ورځلی وي هغه ځای هغه کوټه هغه حال کوم دی چې فیصلې کېږي چې ځان دې ورته خپل پیکر خپل ځان دې راښکاره کړ نو ګانده په دیوان دې راښکاره کړ خپل پیکر او 3 ورځې شوې تېرې دیوان نه ګړګېدی خر نو دی وایي چې 3 ورځې مې انتظار وکړو له دیوانه هېڅ خبر نه راغی چې خوشحال خان خټکه د مغلو منصبداره ته خو راغلی یې نو راشه چې ستا فیصله وکړو هېڅ فیصله نه وشوه 3 ورځو پورې مې انتظار وکړو دې په څو ماته زه له ځانه بې خبر او شیخ د ګجرات د ده پیشدست و یو بشر شیخ د ګجرات د ده پیشدست و یو بشر د مغلو چې کوم منصب قاضي و هغه د ګجرات شیخ و خو د ده سره چې کوم کس و پیشدست کوم ته چې پیشکار وایي په عدالتونو کې دا زما نه هغه ټکنیکل ټکي راته نه یاد خو د عدالت ته چې دغه ته کله وړاندې شي جج ته وړاندې کېږي نو ډایرکټ تا سره خبرې نه کوي هغه سړی وایي چې ته راشه اوس په دې پلانکي ځای کې ودرېږه یا هغه فایل ستا والي جج لی ورکړي قاضي لی ورکړي نو دا پیشدست دی نو شیخ د ګجرات د پیشدست و یو بشر او دا پیشدست نو ډېره کلکه کړې ده دا پیشدست چې کوم دی وایي چې دی څنګه و سر تر پایه واړه په دیدن کریا نظره له خپو نه تر سره پورې د دې سر نه ونیسه تر خپو پورې د نفرت انګیز یا کرکجن ښکارېده خوشحال خان خټک ورته کریا نظر ویلي کریا نظر معنا په سترګو بد لید راتلونکی نفرت انګیز حقارت امیز یا نور چې کومه معنا تاسو کڼئ چې سمه ده او دوی تر ما راشه چې ګنګاش کړو مقور دوی تر ما راشه چې ګنګاش کړو مقور بیا به د نواب ته ویل کړو زیر و زبر ګنګاش معنا صلاح او مشوره راشه چې خبرو کو په خپلو کې بیا دې وړاندې کوم بیا به تفصیل ووایم نواب ته نو ورغلم تر ده پورې زه پاک په خپل باور یقین مې دا و چې بس فیصله کوي څه خبره کېدونکې ده راغلی یم د منصبدار یم پرېږده چې څه خبره کوي او ترونه مې نه اهل مغلي شوي په دا شر
نو د ترونو بیا دلته د ذکر ډېر مختصر کړی دی، خو د دې په دې راتلونکو کلامونو کې د ترونو، د زامنو، د ورېرونو د ګرفتارۍ نه وروسته ذکر په نورو کلامونو کې شته. پرون په یو کلام کې ما کړی و. نو د هغو نوم دی ګیلمن ښکاري. لور په لور مغل تر ما چاپېر شو په هنر. یعنې چې ورغلم د پیشزسته، نو د مغولو سپایان، د هغو لښکریان له ما چاپېره شو. د ځان سره خو جمدر خپل وړی و، خو تیار نه و، یوازې و. ګیر چاپېره ترې خلک چاپېره شي، په دوکه باندې په چل ولې دلته ورسوه. مفتي په لاس کې وطن په حکم د قدر. او هیڅ مطلب دا چې مفتي په لاس کې وطن که ما ته معلومه وی که دا چې دی به مانسي ګرفتاري وي، نو بیا به زه داسې نتلی خوشحال خان خټک وایي جګ وشو په شهر دا خبر شو منتشر. لکه زر خبر په ټول ښار کې مشهور شو چې و خوشحال خان خټک یې ونیو. وایي هیڅ چا نه پسندل په خدای پسند و مګر. دا خبره هیڅ چا م خوښه نه کړه چې خوشحال خان خټک دې ونیو، چې خو د خدای خوښه وه. دی وایي د خدای ته دا خبره منظوره وه. او کوزې کړم له کوټه چې کېوتم په جال، کوزې کړم له کوټه چې کېوتم په جال، له کوټې نه کوټه هغه ځای چې کوم ځای دی ولاړو، کوټې جمع دي، او له هغه ځایه کوز کړم چې کېوتم په جال. او زر یې را پخپو کړې پنسیری بیړی کوټوال. کوټوال مطلب تاڼهدار، پولیس یا عسکر. 15 سیره بیړۍ ورته پخپو کړې، زر یې ونیو. بیا نو دی شاید تنبور ته ورسولی دی. دی چې بیا په نورو کلامونو کې دی ذکر کوي، نو هغه به ته م ووایم. او تنبور البته دغه شعر چې دی ته بیا وایم چې پښتنۍ جونه دې زلفې باد ته نیسي، پښتنۍ جونه دې زلفې باد ته نیسي، چې خوشحال چې شمالي بوی راوړي ور تنبور ته. او بیا چې کله دی د مغولو له قید آزاد شو، نو دی بیا وایي چې منصب مې د مغل خوړ یو ملک وم، چې منصب مې د مغل خوړ یو ملک وم، چې منصب د مغل نشته وس ملک یم. په دې به بیا بحث کوو. ښه ورځ، ښې چارې، په مخه مو ښه.